د کورنۍ چارو وزارت له لوري په کابل کې ځانګړي مراسم ترسره شول چې پکې پولیسو ته نوي عصري او غوره شوي موټرسایکلونه او یو شمېر نور چټک وسایط وسپارل شول. د خپرو شویو معلوماتو له مخې ټول ټال زرګونه موټرسایکلونه د پولیسو مختلفو برخو ته وویشل شول. په دغو کې 2000 ارادي موټرسایکلونه امنیتي پولیسو ته ورکړل شول تر څو امنیتي عملیات او ورځني فعالیتونه په چټک ډول ترسره کړي. همدارنګه د کابل امني قومندانۍ پولیسو ته 100 ارادي ځانګړي موټرسایکلونه وسپارل شول چې د کابل ښار د امنیت د لا ښه مدیریت لپاره به ترې کار واخیستل شي. د دې ترڅنګ 50 ارادي موټرسایکلونه د اطفایې یا اوروژنې ځواکونو ته ورکړل شول څو د بیړنیو پیښو پر مهال ژر تر ژره د پیښې ځای ته ورسیږي او خلکو ته مرسته ورسوي. همدارنګه 150 ارادي موټرسایکلونه ټرافیک پولیسو ته وسپارل شول تر څو د ښار د ټرافیکي نظم په ښه کولو او د خلکو د ستونزو په حل کې اغیزناک رول ولوبوي. په دغو مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت ګڼ شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د وزارت لومړی مرستیال الحاج مولوي محمد نبي عمري، د دفتر لوی رئیس مولوي زین الله عابر، ادارې معین مولوي رحمت الله نجیب حاجي، د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معین شیخ عبدالرحمن منیر او د تامیناتي چارو معین حاجي وزیر حقانی هم په مراسمو کې موجود وو. چارواکو د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د پولیسو د هر ډول ارګان وسایط به له دې وروسته ځانګړی رنګ او مشخصه نښه ولري. د دوی په وینا دا کار به له خلکو سره مرسته وکړي څو د پولیسو مختلفې ادارې په اسانۍ سره وپیژني. مسؤلینو دا هم وویل چې زاړه وسایط به هم په ورو ورو د همدې نوي تګلارې له مخې په ځانګړو رنګونو رنګ شي. د کورنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې د امنیتي ځواکونو معیاري تجهیز د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی او هڅه کیږي چې پولیسو ته عصري امکانات برابر شي. د چارواکو په باور دغه نوي موټرسایکلونه او چټک وسایط به د امنیتي چارو په چټکتیا کې د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدني او د پولیسو د کاري وړتیا په لوړولو کې مهم رول ولوبوي. درنو دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.